ملا محمد یعقوب مجاهد وایي که جګړه 10 کاله هم دوام وکړي موږ ورته چمتو یو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. مولوي محمد یعقوب مجاهد چې د اسلامي امارات افغانستان د ملي دفاع وزیر دی وایي که اړتیا پیښه شي افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره اوږدمهاله مبارزه هم وکړي. نوموړي دا څرګندونې د سیمه ییز امنیتي حالات او له پاکستان سره د وروستیو کړکېچونو په اړه کړي دي. مولوي محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد د سرحدونو د ساتنې لپاره بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې به کلک دریځ خپل کړي. د هغه په وینا د افغانستان د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه د امنیتي بنسټونو اساسي مسؤلیت دی. نوموړي زیاته کړې چې افغان ځواکونه د کلونو د جګړې تجربه لري او اوس هڅه کیږي چې پوځ لا منظم او پیاوړی شي. د هغه په خبره د پوځ روزنه، نظم او د سرحدي امنیت د دفاعي بنسټونو له مهمو لومړیتوبونو څخه دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو که د هیواد امنیت او سرحدونو ته کوم ګواښ پیښ شي افغان ځواکونه به یې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي سیمو کې ځینې پیښې راپورته شوي. شنونکي وایي چې دا ډول پیښې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کوي، خو د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل ممکن دی. سیاسي او پوځي شنونکي باور لري چې د سیمې ثبات د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو پورې تړلې ده. د دوی په اند که دواړه لوریو د خبرو اترو لاره خپله کړي نو دا کار کولی شي د سیمې پر امنیت او اقتصادي همکاریو مثبت اغیزه ولري. مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپلو وروستیو څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان ځواکونه د هیواد د دفاع لپاره پوره چمتو دي. که اړتیا پیښه شي د اوږدمهالې مودې لپاره به هم خپل هیواد د امنیت ساتنه وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.